ننګرهار کې 150 بېوزله کورنیو سره د شاوخوا 3.5 میلیونه افغانیو نغدي مرسته ترسره کېدل. د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقاني وایي IRC ادارې نن پر 150 بېوزله کورنیو نغدي مرسته وویشله چې په وینا یې هرې کورنۍ ته 24,000 افغانۍ ورکول شوې. حقاني وایي دغه کورنۍ په جلال آباد ښار، بېسودو، سره رود، کامې او خیوي ولسوالیو کې میشتې دي. نن بیا یو ځل د IRC د مؤسسې د هغوی په مالی او په تخنیکي مرسته باندې تقریبا 150 هغه کورنۍ چې واقعا ډېر اړمن دي او په غریبو کې ډېر غریب دي چې د مختلفو ولسوالۍ وګړي پکې شتون لري چې د کې بېسودو، کامه د جلال آباد مرکز اړوند څومره ناحیې دي دا ټول پکې وجود لري. دوسره دلته تقریبا نغدي مرسته ترسره شوه چې 4,000 روپۍ افغانۍ دي. مرسته اخیستونکو کورنیو له دوی سره په شوې مرسته د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ غوښتنه وکړه چې مرستندویه ادارې دې د بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی وکړي. نو دغه کومه مرسته چې موږ سره وشوله نو دې ته موږ ډېر زیات خوشبین یو، دونه ورته خوشبین یو چې د حد نه اضافه چې د هغې تصور نشو کولی. ډېره مننه ده د موسسو نه او د ټولو چارواکو نه چا په دې کې کومک او همکاري او مرسته کړې ده. ډېره مننه د دې نه کوو. موږ دې نه ډېر زیات خوشحاله یو، خو لږې ډېر زیات دې ته دعاګانې کوو چې موږ سره دا کومک وکړي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو له مرستندویو ادارو غوښتنه وکړه چې بېلابېلو برخو کې بېوزله او ناچاره هېوادوالو سره مرستې وکړي.